سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغانستان او سریلانکا ترمنځ یوازینۍ ټسټ لوبه کې سریلانکا افغانستان لوبډلې ته په 10 ویکټو په توپیر ستره ماته ورکړه. په دغه لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ پړۍ کې ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 198 منډې جوړې کړلې، خو په دویمه پړۍ کې بیا 296 منډې جوړې کړلې. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یوازینۍ ټسټ لوبه د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېدله. د دې لوبو وروسته به د دواړو لوبډلو ترمنځ د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ پیل شي. په دغه ټسټ لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 296 منډې جوړې کړلې چې د سریلانکا لوبډلې ته 50 منډې هدف وټاکه. افغانستان که څه هم په درېیمه ورځ په دویمه پړۍ کې ښه توپوهنه ترسره کړې وه، خو په څلورمه ورځ یې پرله پسې خپلې ویکټې د لاسه ورکړلې. په دویم سیشن کې ټول لوبغاړي وسوځېدله. د افغانستان لوبډلې په ګټه په دویمه پړۍ کې ابراهیم ځدران ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله چې 114 منډې جوړ کړلې. رحمتشاه زرمتي بیا 54 منډې جوړ کړلې. نورعلي ځدران 47 منډې جوړ کړلې، خو ناصر جمال بیا 41 ناسوځېدلې منډې ترلاسه کړلې. د سریلانکا لوبډلې په دغه ټسټ لوبه کې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه ترسره کړله. هغه که بالینګ وو، که فیلډینګ وو، که بیټینګ وو، په دواړو برخو کې ډېره زبردسته لوبه ترسره کړله. افغانستان بیا هغسې لوبه ترسره نه کړله لکه څنګه چې ورته پکار و. افغانستان بیا په دویمه پړۍ کې په درېیمه ورځ ډېره زبردسته توپوهنه ترسره کړله، خو په څلورمه ورځ یې بیا خپلې ویکټې سر په سر د لاسه ورکړلې او دغه لوبه یې وبایلله. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج درسره فالو کړئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.